أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله جل جلاله في قرآن عظیم شان کې او د خپلو بندګانو ته داسې فرمایي چې پوره به ورکول سي صابرینو ته مزدوري د دوی اجر د دوی بغیر حساب بلا حساب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت خدا تر او تنور روایت کړی دی چې لا والله ما هناك میکال ولا میزان. فهغه ورځ به صابرینو انسانانو ته چې پر مصیبت باندې صبر کوي هغو ته به نه ترازو کښېښول سي چې د دوی عمل کې وتلل سي، بې حسابه به جنت ته ځي. ځکه خو الله جل جلاله ویلي چې اجرهم بغیر حساب، د دوی اجر به بې له حساب وي، حساب به نه ورسره کېږي. د انس رضی مبارک څخه روایت دی چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي وتنصب الموازین یوم القیامه، په ورځ قیامت چې الله جل جلاله ټول مخلوقات راپورته کړي، حساب و کتاب شروع سي، هر انسان به د خپل ځان حساب ورکوي. په هغه ورځ باندې که یوه نیکي انسان کړي هم به ښکاره سي او که یوه ګناه کړي هم به ښکاره سي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. د یوې ذرې د خیر حساب به هم وسي، د یوې ذرې د شر حساب هم وسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موازین ترازو به نصب کړول سي. فیؤتي باهل صلات، اهل د لمانځه به راوړل سي، هغه خلک چې په دنیا کې ښه لمونځونه کول. فیوفون اجورهم بالموازین، هغو ته به د دوی مزدوري ورکړي او د دوی اعمال به وروتلي. او دغه رنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ویؤتي باهل الصیام، هغه خاوندان د روژې چې په دنیا کې روژې نیولې هغه به راسي، خپل اعمال به وروتلي چې نیکۍ یې درنې سولې، الله جل جلاله به حساب ورکړي، ثواب په لاس ورکړي جنت. او دغه رنګه به د خیراتو والا راسي، حج والا به راسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویؤتی باهل البلاء، انه راتګ به وسي په اهل د بلا او د مصیبتو سره چې په دنیا کې غمونه ورباندې تیر سوي، مصیبت ورباندې راغلی، پر هغه باندې صبر کړي. فلا ينصب لهم میزان، الله رسول الله صلی الله علیه وسلم جلاله به دې ته میزان نه ودري. ولا ينشر لهم دیوان، نه به د دې عمل نامې وغوړي چې چیش مو کړي دي، ښه مو کړي دي، بد مو کړي. ويصب عليهم الاجر صبا بغیر حساب، پر دې باندې بعد دې ثوابونه داسې توکړول سي بس وځي جنت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی يتمنى اهل العافیه، هغه په دنیا کې چې عافیت یې درلودې، مریضان نه ولا، غم یې نه درلودې، مسکینان نه ولا، هغه به تمنا وکړي انهم كانوا في الدنيا تقرض اجسادهم في المقارض، هغه کاش په دنیا کې موږ د خپل بدنونه په غچي په بیاتي باندې ټوټه ټوټه کړی وای، اوس په دغه د درد او د تکلیف او د زحمت او د غم مجرانه به الله مشترک کړی وای. په ورځ قیامت چې څومره انسان په تکلیف په دنیا کې حالت به د اثرات وي. عز الدنیا ذل الاخره، ذل الدنیا عز الاخره. په دنیا کې څومره سړی معزز وي، څومره جوړ وي، څومره اثرتمن وي، څومره فاحشات پوره وي، هلته به د غومره تنګلاستی وي. او که په دنیا کې څومره د سړي دردونه وي، په دنیا کې څومره پر سړي مصائب وي، څومره تکالیف وي، هلته به د غومره د حساب اسانه وي، د ده به کار سم وي. او دغه رنګه د حسن بن علي رضی الله عنهما څخه روایت دی وسمعت جدي رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د خپل نیکه څخه مې اورېدلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک شي چې هغه ویل ان فی الجنة شجره، جنت کې یو درخت ده، هغه ته شجره البلوا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ویؤتی باهل البلاء یوم القیامة، دا اهل د مصیبتو، د غمو، د تکلیفو دا به راوړل سي په ورځ قیامت. فلا يرفع له دیوان ولا ينصب له میزان، نه به دې ته عمل نامې ورښکاره کړول سي او نه به دې ته ټولو ترازو ودرول سي. یصب علیهم الاجر صبا، دې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله خپله مزدوري ورکړي. ځکه دغه آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کړي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او دغه رنګه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی ويود اهل البلاء یوم القیامه، ورځ قیامت هغه د مصیبتو خاوندان چې غمونه ورباندې ورغلي، په دنیا کې تکالیف ورباندې ورغلي، په
دنیا کې زحمتونه ور باندې ورغلي هغه به وایي کاشکې په دنیا کې دا زموږ بدنونه په غچیو په بیاتیو په چړو باندې ټوټه ټوټه سوي وای خو اوس به زموږ نور مقام لوړ سوی وای. تفسیر در المنصور جلد 12 صفحه 419. د معاذ بن جبل رضی الله مبارک څخه روایت دی وایي ما ته ابن لی زما یو زوی مړ سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته یو خط راواستاوه په خطه کې دا لیکلي وو من محمد رسول الله لا معاذ بن جبل السلام علیک. د محمد چې د الله جل جلاله رښتینی پیغمبر دی هغه له طرفه څخه سلام دی و معاذ بن جبل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خطه کې لیکلي وو احمد الله الذي لا اله الا هو د هغه رب حمد وایم چې یو دی واحد دی او شرک نه لري. اما بعد ورسته له حمد او له سلام او له الله دې ستا د مصیبت عوض درکړي او الله دې اجر درکړي او الله دې صبر درکړي او الله دې شکر درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي ان نفوسنا و اموالنا په تعقیب سره زموږ نفسونه او زموږ مالونه او زموږ اولادونه دا ټول دا د الله جلاله له طرفه یو تحفه د مشترک کول سوي دي یو امانت ته مشترک کول سوي دي دا د الله له طرفه یو امانت ته مشترک کول سوي دي موږ پر دې باندې نفع او ګټه اخیستلی سو الى اجل معدود تر یو معلومه وخت پورې ويقفزها لوقت المعلوم تر یو وخت معلومه پورې موږ پر دې نفع اخیستلی سو دا امانت چې الله را کړی دی که زموږ بدنونه دي که زموږ اولادونه دي که زموږ قریبان دي که زموږ مالونه دي دا د یو معلوم وخت لپاره الله موږ ته موقت را کړی. ثم افترض الله علينا الشکر الله پر موږ شکر فرض کړی ده که موږ ته یو څه راکړي نعمت راکړي. والصبر اذا ابتلى او صبر پر موږ فرض کړی دی چې په شي کې موږ مبتلا سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي وکان ابنک هذا من مواهب الله دا د هغه تحفو د الله څخه و چې تا ته درکړی دی دا هغه یو امانت و چې الله تا ته درکړی دی تا ترې څه وخته پورې پر هغه باندې نفع اخیستله خو الله هغه امانت بیرته له تا څخه واخیستی باجر کبیر په یو ډېره غټه مزدوري باندې ډېره غټه مزدوري درکوي که چیرې ته صبر وکړې او الله ته ځان تسلیم کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته دا یو امانت چې الله را کړی ده هغه یې درڅخه واخیستی په یو اجر عظیم باندې. په دنیا کې خو موږ یو بل چا ته یو شی امانت ورکړو په خواست یې ورکړو نو بل وخت چې ځینې وغواړو زما شی راکړه د دې هېڅ نه ورکړو بیا ته شی ځینې غواړو. الله چې موږ ته هر څه امانت را کړي دي دومره غټ احسان را باندې کوي چې هغه امانت بېرته راڅخه پر هغه باندې بیا عوض او ثواب هم راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و معاذ بن جبل رضی الله مبارک ټول صبر وکړه دغه اجر عظیم له لاسه مه باسه هغه په بې صبري باندې وځي. واعلم پوه سه یا معاذ بن جبل ان الجزع لا يرد میتا ولا يدفو حزنا دغه ژړا او بې صبري کول دا مړی بېرته نه را ژوندی کوي او نه غم په لرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا د توصیه ور واستوله دا خط یې ور واستاوه. نو هر مسلمان باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط چې معاذ راته ته استول سوی دی په دې باندې موږ کفایت وکړو. او وهب بن منبه رضی الله عنه وایي وجدت في التورات په تورات کې مې څلور خبرې داسې متصلې هغه په څلورو لیک کې راغلي وي. من قرأ كتاب الله تعالى فظن أنه لم يغفر له فهو من المستهزئين بآيات الله که څوک الله کلام وایي او بیا په دې کې شکر وولري چې ما الله زه نه یم بخښلی دا نو د الله په کتاب قرآن ملنډې وایي. دوم دا لیکلي من شک مصیبة که چا شکایت ته یو مصیبت وکړي چې پر ده نازل سوی فانما یشکو ربه هغه د الله شکایت کوي هغه د خپل رب شکایت کوي. او دریم داسې لیکل سوي وه ومن حزن على ما فاته که چا پر هغه شي باندې غم وکړي چې هغه پاته سو لکه اولاد چې مړ سړی نو بیا غم پر کوي نو فقط سخط على قضاء ربه د نارضایي ښکاره کړه د الله پر قضا باندې. او څلورم دا لیکلي وو ومن تواضع لغنین که چا د ماړه سره تواضع اختیار کړه د ده د دنیا په خاطر باندې نو دریمه حصه د دین یې ولاړه.
انس بن مالک راته مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس ته یو صحابي راکلی زوی ورسره و بل وخت نه رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل صحابه کرامو ته چې پلانکی چېرې دی؟ هغه وویل دغه خو زوی زوی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل درځئ چې ولاړ شو د دې خپل ورور تعزیه او فاتحه وکړو. کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورغلی، هغه ځوان هغه خاوند د دې کور ډېر غمجنه و. بیا ویل یا رسول الله زه ضعیفه یم او دغه یو زوی مې و، هغه هم لاړې وفات کړی و، په دې باندې ډېره غمګیني ښکاره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي په جواب کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آیا دا دې نه ده خوښه چې په ورځ د قیامت ته د الله حضور ته راسې، هغه ستا زوی راپورته چې غږ وکړي چې یاره به زما مور پلار چېرې دي، او درې واره دا غږ وکړي، بیا ملایکې غږ وکړي چې پلانکی د پلانکي پلار هغه د جنت ته ننوځي. دا دې نه ده خوښه چې هغه ستا زوی هلته بیا ستا شفاعت وکړي؟ وایي د هغه سړي څخه د غمګیني او دا خبرتیا ټوله ولاړه. او دغه رنګه د ابیدرداء رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي د سلیمان علیه الصلاة والسلام زوی وفات سو، نو فوجد علیه وجدا شدیدا، ډېر پر غمجن سو چې زما زوی مړ سو. سلیمان علیه السلام چې مشهوره نبي دی، دوی ملایکې الله جل جلاله ورته راواستولې، د ده په مخ کې کښېنستې، یوې ملایکې عرض وکړي. سلیمان علیه السلام ته یې عریضه وکوله چې ما غنم کرلې وه، دغه بل نفر رالی، زما غنم یې ټول راڅخه ورېبل. سلیمان علیه السلام هغه نفر ته مخ ور واړو چې تا ولې د غنم ریبلې دي؟ هغه ورته وایي چې د په لار کې غنم کرلې وه، عمومي لار وه، عامه لار وه، خلک پر تېرېدل، نو چې موږ رالو غنم مو ورېبل، لار مو خلاص کړه. سلیمان علیه السلام د کښت خاوند ته مخ راواړو، دا خو ته ملامت چې په عامه لار کې دي کښت کرلی دي، دا ځای د غنمو دی چې ته یې کرې؟ سلیمان علیه السلام ورته ویل دي پر لار باندې غنم کرل دي، اما علمت ان لابد للناس من الطریق، ای ته په دې نه پوهېږې چې انسانان مخامخ یو لار غواړي پر ځي به؟ هغه ملک څه ورته وایي؟ فقال له الملك لم تحزن على ولدك، ته ولې پر اولاد غم کوې؟ اما علمت ان الموت سبیل الاخره، ای ته په دې نه یې خبر چې مرګ د آخرت لار ده، آخرت ته به سړی په مرګ باندې ورځي. سلیمان علیه السلام پوه چې دا خو د الله استازي دي، الله را استولي دي، ندامت او پښیمانتیا اشکاره کړه چې زه به بیا غمګیني نه کوم، بیا به زه غم نه کوم. نو محترمینو، په مرګ باندې خوا مه بدوئ، په تکالیفو باندې خوا مه بدوئ، الله موږ ته پر دغه باندې ډېر اجر او ثواب راکوي. تنبیه الغافلین صفحه 22. الصبر على المصیبه، باب الصبر على المصیبه. او د عبدالله بن مبارک رحمت علیه څخه روایت دی، هغه من اصیب بمصیبة، که یو چاته یو تکلیف ور ورسېدی، نو دی دې په هغه ورځ باندې داسې اعمال کوي لکه څنګه چې تر مرګ له مخه 5مه ورځ څنګه اعمال کول، څنګه خوشحالي کول، په هغه ورځ دغه خوشحالي کوي، لکه څنګه چې خوراک څښاک یې کوو د دغه مصیبت څخه مخکې په دغه ورځ باندې دی هم هغه رنګه خوراک کوي، هغه رنګه دې څښاک کوي. په حدیث کې راځي من سعادة العبد، د هغه نیکبختیو څخه د انسان رضاء بقضاء الله تعالی، رضا د الله په قضا سره. حدیث ترمذی رقم 2150 کې روایت کړی. او دا عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی، اول شیء كتبه الله في لوح المحفوظ، په لوح محفوظ کې چې الله اولنی شی ولیکي، دا تورې ولیکي، إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي، زستاس ربیم بل رب نلري یو زمو ربیم، لائق د عبادت بل څوک نسته لما سوا محمد الرسول، محمد ما رسول دی.
ومن لم يستسلم لقضائي هر هغه څوک چې زما قضا ته نه تسلیمیږي ولم يصبر على بلائي کم مصیبت غم چې ده ته ما ورکړی دي پر هغه صبر نه کوي ولم يشکر نعمائي او زما پر نعمتو باندې شکر نه ادا کوي فليتخذ له رب سوای هغه دې نو له ما څخه بل رب پیدا کړي بل رب خو نسته هغه یو رب مندي او په لوح محفوظ دا لیکلي ومن استسلم لقضائي که څوک زما قضا ته تسلیم سو وصبر على بلائي ما چې کوم مصیبات غم درد مسکنات مرض هغه فقدان د اولاد یې مړ سي اولاد یې ورک سي پر هغه باندې صبر وکړي او زما پر نعمتو باندې شکر ادا کړي کتبته صدیقا الله وایي زه به په صدیقینو کې ولیکم وبعثته مع الصدیقین زه به په صدیقینو کې راپورته کړم چې درې طبقې په ورځ قیامت شفاعت عظما کوي او به حساب او به کتاب د عرصات پر میدان بسمین مخ ولاړي نبیین او صدیقین او شهدا او د غرنګ ملائکه او انسانانو ته هغه مؤمنانو چې په دنیا کې صبر کړي داسې ورته وایي سلام علیکم بما صبرتم سلامتی دې په تاسو باندې په سبب دغه چې په دنیا کې تاسو صبر کړی او دا مصیبت او بلاوی زموږ دپاره امتحان دی موسی علیه السلام په یو درس کې را روان دی یو ځوان درندګانو خوړلی دي چرلی دي یو هډوکی یو ځای پروت بل ځای پروت موسی علیه السلام الله جل جلاله ته عرض وکړي چې یا ربه دا مؤمن به څومره په تکلیف باندې وژل سوی نو درنده او چرموش لیوه چې انسان خوري خو اول وارې تر غاړه نه نیسي که په هر ځای شرور وکول په هغه ځای وکول نو پر دې به څومره زحمت څومره تکلیف تېر سوی الله جل جلاله ورته وایي یا موسی انه سألني درجة ده په جنت کې مقام غوښتی راسه و دی په خپل عمل باندې نه سوی ورته رسېدلی په ابتلیته ما مبتلا کې په دې مصیبت باندې چې و هغه درجې و د جنت یې ورسوم نو هر څه مصائب چې پر موږ راځي دا زموږ د آخرت لپاره ذخیره ده او د آخرت توشمه ده تنبیه المختارین د امام شرانی رحمت علیه الصبحیه سلنیویمه او د صحابه کرامو او د تابعینو په زمانه کې به انسانانو په ځان باندې غم خور د ځان په غم کې به و چې قریب به مړ سو په هغه کې به نه وله دوی خشو الله ته ورلی هغه سخت مراحل د زکندنې پر ځان تیر کړلې موږ به څه کوو صحابه کرامو کې به دا نه معلومېدل چې د کوم قریب به وفات سوی دی په فاتحې پر ځای د ټولو سترګو به اوښکې راتلې قبر به د ځان دپاره یو عبرت ګاڼه او بشر حفی رحمت الله علیه مبارک چې به جنازې ته ولاړې د هغې خوا بیا دی په جنازه کې رااخیستی و واقعیت کې انسان د خپل ځان دپاره قبر او د خپل ځان دپاره مرګ په سترګو کې انځور وګرځي بیا هغه د بل په مرګ خوا نه بدي هغه د دنیا په تکالیفو خوا نه بدي یوازې باید زموږ سره د آخرت سوچ وي د آخرت غم را سره وي موږ خو اوس د دنیا شوق او د دنیا غم او د دنیا حب اخیستی یو نو اولاد هم دنیا ده ښځه هم دنیا ده دا الله د طاعت څخه سوا نور شیان ټوله دنیا دي نو موږ خو دنیا ته زړه ورکړی ده نو آخرت مو ایله کړی ده په دې وجه د اولاد په غم د اولاد په درد د ځان په درد هغه زموږ څخه الله هېر ما ته کله کله ده ښځې راځي زه سبحان الله دې تعجب ورته پاتې سم چې دا ښځې به څنګه آخرت ته ځان رسوي د لوڼو په غم لور واده سوه راله او د خپلې مور سره مې اکثره وخت دا وایي چې بس لوڼې پرېږدي اولاد او مال نه دي الله ویلي دي په زړه کې راځي الله ته موږ ځای ورکړو الله ته ځای ورکړو د الله مینه که یو سړی د وخت څخه عادت ته جوړ کړي چې اولاد سره مینه راشي دی دا ووایي چې یا رب ستا په مینه را بدل کړه بیا به انسان د اولاد په مرګ باندې خوا نه بدي طبیعي ده د اولاد په مرګ انسان خوا بدي خو لیکن داسې انسانان مو لیدلي دي چې بیا فکر و شغل په لمانځه په هېڅ نه پوهېږي د اولاد په غم کې باید سړی د خپل قبر په غم کې دومره سي قبر هغه د وحشت او هغه د تورې تاریکیو ځای دی چې په دنیا کې له دې مثل نه موږ لرونه پیدا کولی سو
صحابه کرامو ته چې به د قبر بیان کېدی نو صحابه کرامو به ژبې بندې سولې، نو صحابه کرامو به تر سترګو اوښکې راتویدلې، صحابه کرامو باندې به خوبونه حرام سول، خوب یې نه سوی کولی د قبر له بیر څخه. او موږ څومره ګناهګار یو، څومره په معصیت او په نافرمانیو یې اخته یو، خو لیکن زموږ قبر هیر دی د اولاد او د مال په غم او د جاه په غم کې یو. او مرګ رحمت دی، الله انسانیت ته وربښلی دی. مرګ رحمت دی د انسانیت لپاره. که مرګ نه وای جنت ته به څنګه تلای، که مرګ نه وای د الله ملاقات به مو څنګه کولی. خو مرګ هغه یو دروازه ده زموږ د الله د ملاقات لپاره، مرګ یو دروازه ده د جنت ته ننوتلو دپاره، مرګ یو پل دی د آخرت دپاره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم الموت تحفة للمؤمنین، مرګ د مسلمان دپاره تحفه ده. په مرګ به خوا نه بدو، خو لیکن د ځان دپاره به د مرګ بندوبست نسو، د مرګ سرمایه به برابرو. که موږ د الله او قضا ته تسلیم سو، مرګ او په درد به بیا انسان خوا نه بدي. موږ خو که پیدا سي واده یې په ډلو په سروزو په ناروایو ولمانځو، نو د مرګ په وخت کې به بیا خود موږ ژاړو، د مرګ په وخت کې به خود نافرماني کوو. خو چې اولاد پیدا سي انسان په سترګو کې دا کښېږدي چې دا به بیا یې وخت راسځي او د خپل مرګ فکر یې وي، بیا انسان د بل انسان په مرګ خوا نه بدي. زما یو اکا دی او زما پیر و مرشد مبارک هم دی، استاذ مې هم دی، پیر مې هم دی. نو دغه د ولایت او د اولیاو او د بزرګانو هغه د مؤمن په مخ خوا نه بدي. هغه چې د الله پر وحدانیت ایمان لري او الله ته ځان تسلیم کړي، هغه په مخ خوا نه بدي. چې تقریبا زموږ مړ سوي دي، دی وایي الحمدلله د دنیا له تکالیفو خلاص الله ته ورغلی. نو چې ایمان جوړ سي بیا په مرګ خوا سړی نه بدوي. د جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې په احد د غزا او د احد د جنگ په واقعه کې دلته ډېر صحابه کرام شهیدان کړل سول، ډېر زخمیان سول. خپله د جناب محمد صلی الله علیه وسلم پر مخ باندې وینه را روانې دي او شیطان ملعون اواز خپور کړ ماته محمد محمد مړ سو. ډېر صحابه کرام لاسو او پښو خار پرېښول، ځای پر ځای کښېنستل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شهید سو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید نو، ژوندی و، شیطان دا ناروا کول. د انصارو څخه یو صحابیه په مدینه منوره کې و، دا اواز ورورسېدی چې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک شهید سو. دا وایي له هغې خوا څخه لږ چې پښو را روانه ده، یو جنازه په مخه ورله. صحابه کرام ورته وویل چې خاوند دې شهید سوی دی. دی ویل بلا په پسې په خاوند باندې این محمد صلی الله علیه وسلم، چیرې دی محمد صلی الله علیه وسلم؟ هغه ژوندی دی، حیات یې وس په احد کې دی. دومه جنازه په مخه ورله، صحابه کرام ورته ویل زوی دې شهید سوی دی. دی ویل زوی په بلا پسې این محمد صلی الله علیه وسلم. دریمه جنازه په مخه ورله، صحابه کرام ورته ویل ورور دې شهید سوی دی. دی ویل ورور په بلا پسې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک چیرې دی. څلورمه جنازه وایي د پلار په مخه ورله، صحابه کرام ویل پلار دې شهید سوی دی. هغه په بلا پسې عین محمد صلی الله علیه وسلم. دا چې راله لږ پښې را روانه ده، د انصارو څخه یو صحابیه ده، نارې وایي چې عین محمد عین محمد. صحابه کرام ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هلته ناست دی. دا مبارک چې ورله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و حضور ته د شریف واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په مابینځ کې ناست دي او ویني د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر بدن باندې معلومیږي. صحابیه ورته یا رسول الله ته حیات یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ژوندی یم. ډېر حمد الله ته وایي چې الحمدلله چې زموږ مقتدا او زموږ پیشوا ژوندی دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه ده چې زه اوس لاړ شم د خپلو قربانو د جنازې او د دفن او د قبر مناسبات وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ورسي. محبت دغه محبت و چې د اولاد غم، د خاوند غم، د ورور غم، د پلار غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم کې هیڅ وه.
زموږ سره خو د حبیب مینه نشته. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که پر تاسو باندې غم داسې د اولاد، پر تاسو باندې تکلیف داسې د اولاد، تاسې الله جل جلاله ته عجز زاری کوئ چې یا رب ته په دې امتحان کې صبر راکړي. او الله نقصې راستولي دي چې د خوشحالۍ او د فرحت دپاره الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکه دا وایه. او که مصیبت او غم در باندې راس انا لله و انا الیه راجعون وایه. غم انسان ته راځي، غم به راځي، غم مونه په راغلي دي، خو لیکن صبر به کوو. دغه بې اختیاره اوس کې دا نه دی بدکار، خو لیکن دغه بې صبري چې بیا همیشه همیشه الله پاته د الله محبت پاته د اولاد په غم کې. زما یو ورورو هغه شهید سو. نو زه چې په دې صدمه باندې خبر شولم نو مې ځان ور ورساوه چې دی مې ولیدی شهید پروت دی. نو ژړا راتله، زما په اختیار نه وه، خو د ژړا سره مې انا لله و انا الیه راجعون تر خوله راوتله. او دغه آیات به په ذهن کې ډېر راتلی، ډېر به مې تلاوت کاوه چې الله جل جلاله وایي محمد صلی الله علیه وسلم بارک به هم مري. نو زړه به مې څه تسکین وکړي، څه آرام به وکړي. نو محترمینو الله دې موږ ته صبر راکړي، الله دې موږ ته د آخرت غم راکړي. دغه سختې ورځې غم دې الله زموږ په زړو کې کښېږدي چې روان یو، چاره نه لرو. الله دې مو د قربانو څخه په ورځ د قیامت نه پردې کړي. په دنیا کې خو ځو. محمود غزنوي رحمت الله وایي پر مور ډېر ګران. مور که ته مړه شې زه به څه کوم؟ دا یو حکمت ورسره وکړه. که زه مړ شوم یو خیرات وکړه، د خیرات داسې کورو داسې خلکو ته ورکړه چې په کور کې غم چا نه وي لیدلی، په کور کې مړی نه وي سوی. یو وخت دی مړ سو، مور یې ډېر غمجنه وه، بیا خیرات وکړي. نو امینځانو خادمان ته دی کورو ته ورغله چې په کور کې مړی نه وي سوی. ماښامه پرې وګرځېدل، په ټولو کورو کې مړی سوی. خادم چې به غوښې ورولي دا خیرات دی، یا کور دې واخلي چې په هغو کې مړی نه وي سوی. هغو په موږ کې خو مړي سوي دي، اکا مړ سوی دی، پلار مړ سوی دی، نیکه مړ سوی دی. ماښام چې خادمین راغلل غوښې یې بېرته راوړل. په ټول ښار د غزني کې دی څوک نه و چې په کور کې مړی نه وي سوی. دیول اخ ما ته خو زوی د عبرت واقعه راښولې ده، دا خو په زوی په دې کې ما ته غټ فن راکړی ده چې په دې ټولو کورو څخه مړي وتلي دي، نو ته هم په ما پسې غم مه کوه. نو دیول زه به صبر کوم. نو مړي له ټولو کورو څخه وتلي دي او مړي به بیا وځي. الله دې موږ ته صبر جمیل پر راکړي. باید موږ چې مرګ را پېښ شي، صدمه را پېښ شي، الله ته مراجعه وکړو، الله ته ځان تسلیم کړو. او بیا چې په آینده کې د اولاد غم د مور سره وي، د پلار سره وي، باید هغه الله جل جلاله ته خواست وکړي چې الله دا د اولاد غم راسه ایسته کړه، د ده د غم پر ځای ستا محبت او ستا د نبي محبت را نصیب کړه. او خپل قبر سړی سترګو ته کښېږدي چې زه به واقعیت دې قبر ته وتلونکی یم او ځم به له دنیا څخه. بیا انسان ته د نورو غمونه فرق نه ورکوي، بیا به صرف د ځان په غم کې وي، د ځان غم به اخیستی وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.